السلام علیکم خوږو کتونکو زموږ سره نن یو بله د انټرنیشنل ریلیشن یو تیوري ده ورډ سیسټمز تیوري او دا بای ایمانویل والرسټاین دا چې تیوري چې ده نو ایمانویل والرسټاین پیش کړې ده. دا تیوري چې ده نو دا څه وایي د ورډ از لایک ګلوبل فیکټري ود 3 پارټس. دا وایي چې دنیا چې ده نو دا د یو عالمي کارخانې په شان ده چې د هغه عالمي کارخانې 3 حصې وي او هغه 3 حصې اوس دلته موږ د هغې ذکر کوو کور کنټریز. دغه 3 حصې چې د عالمي کارخانې چې کوم دي دنیا چې دي دغه کې یو کور کنټریز دي. کور کنټریز کې هغه ملکونه مین سټریم کې چې کوم ملکونه دي چې هغه مالدار دي ریچ انډسټریالایز پاورفول کنټریز لایک یو اس ای جرمني اټسټرا لکه چې کوم صنعتي طور باندې ترقي یافته دي طاقتور دي مالدار دي لکه یونایټډ سټیټ اف امریکا جرمني د هغې نه علاوه نور یورپین کنټریز چې کوم ډیولپ دي نو دغه ته کور کنټریز وایي. دغه یوه حصه شوه دغه ګلوبل فیکټري. د ګلوبل فیکټري دویمه حصه چې ده پیریفري کنټریز هغه غاړو ته هغه ملکونه پیریفري مطلب دا چې مین سټریم کې کوم ملکونه نه وي پور پرووایډ را میټیریلز اینډ چیپ لیبر مینی افریقن اینډ ساوث ایشین کنټریز. دا وایي چې دغه ته پیریفري کنټریز چې دی دا دویمه حصه ده چې د غریب ملکونه دي پرووایډ را میټیریلز خام مال چې کوم دی نو هغه ورکوي دغه مالدارو ملکونو ته کور کنټریز ته اینډ چیپ لیبر او ارزان او په کم قیمت باندې لیبر هم ورکوي مزدورکار هم ورکوي. بیا دغه سامان چې را میټیریلز کوم وړي دغه کور کنټریز نو دا کارخانو کې جوړولو دپاره بیا دغه سستي لیبر یا ارزان چې کوم لیبر دی د غریب ملکونو نو بیا په هغې باندې دغه سامانونه کارخانو پیژلی او دغه سامانونه جوړوي. او بل زموږ سره درېیمه حصه دوی وایي چې درېیمه حصه کې چې کوم حصه ده درېیمه ده دغه ګلوبل فیکټري چې کومه درېیمه حصه ده نو هغه دوی وایي چې دغه کې سیمي پیریفري دا وایي چې دا خو پیریفري کې نه راځي خو سیمي پیریفري ده او په دغه کې دوی وایي چې برازیل دی او انډیا ده نو دا سیمي پیریفري دی نو دا یې درېیمه حصه شوه. نو د درې حصې شو کور کنټریز پیریفري کنټریز او سیمي پیریفري کنټریز. او د دې مینز کنسپټ او خیال د دې نظریې چې کوم دا نظریه ده ورډ سیسټمز تیوري د کور ایکسپلایټس د پیریفري. دا وایي چې دغه کور کنټریز چې کوم دي دغه مین سټریم کې چې کوم ملکونه دي نو دغه استحصال کوي یا حق وهي د پیریفري دغه نورو غریب ملکونو چې چا نه خام مال وړي یا ترې سستي لیبر یا ارزان لیبر مزدوران ترې بیایي نو وایي چې استحصال یې کوي for cheap goods and labor. This systems نو بیا په دغه نتیجه کې څه کې this system keeps the poor countries stuck at the bottom. نو وایي چې دغه نتیجه بیا دا وي چې دغه سیستم چې کوم غریب ملکونه دي نو هغه د ترقۍ نه لاندې وي او غیر ترقي یافته وي او مطلب دا stuck at the bottom په یخ پورې نښتي. مطلب دا دی چې بس دوی ترقي نشي کولی او د دغه محتاج وي او ترقۍ په لار په تګ کې هغوی ته مشکلات وي.